غل وطن کې پاتې شلو. د غلا پر ځای مبارزه د پاکستانیانو په خلاف شروع کړه او بالاخر ووژل شلو. جنرالان، معینان، وزیران، رئیسان، مدیران او ډیر لوړپوړي شخصیتونه هغوی افغانستان پاکستان ته تسلیم کړلو او بالاخره د وطن څخه ووتله. اوس قضاوت تاسې وکړئ چې هغه غل چې غلا یې کوله، لارې وهلې، فسق یې کولو، فساد یې کولو او په دې وطن کې په زوره د خلکو څخه باج اخیستو، هغه په دې وطن کې پاتې شلو. د باج اخیستلو پر ځای، د غلا پر ځای، د ظلم چې هلته روانو د هغې په مقابل راولاړ شو او د هغې ظلم په مقابل ودرېدلو او بغاوت ورته وایستی، هر څه چې ورته وایست، مبارزه یې شروع کړله او د همدغه خلکو په خلاف چې تاسې ورته 10 کاله وړاندې د پاکستان نیابتي عساکر ورته ویل او د پاکستان لاسپوس یې ورته ویل، د همدغو په مقابل راپورته شلو او بالاخره همغه ځای کې ووژل شلو چې د کور سنګ او بغل به وي، چونکې د همغې منطقې دی. اوس قضاوت تاسې وکئ چې د دې وطن هغه اصلي مالکان او د دې وطن لپاره هغه اصلي مبارزه کوونکي څوک دي چې غلا هم درته پرېږدي او هر څه خپل بد نوم کردار هم درته پرېږدي او په رښتینې ادرس درته رابرسېره شي او راښکاره سي او ستا د عزت د ساتنې لپاره چې تا 15 کاله وړاندې ویل چې دا پاکستانیان دي، د هغوی خلاف په هر ډول باندې وجنګېږي، مبارزه وکړي، هغه که په هر رقم باندې وي، خو ته راسې په لندن، امریکا، کاناډا، افریقا کې او ځان ته د معین هم ورکړی وي. د معین صاحب لپاره تاریخي جمله زما په مغزو کې او د افغانستان د تاریخ په مغزو کې، د تاریخ په ارشیف کې به پرته وي. وای کامرایتان باز کنین اگر ما در افغانستان بودیم و کسی که به نام جنرال خوشحال سادات هست در آن شهری که بود اونجا باید تنبان خود بکشه. ډیره تاریخي جمله ده چې یو چاته ویل کیږي او معین ته یو غل لوچک انسان چې ته ورته غل لوچک وایې، لوپر ورته وایې، زه هم ورته وایم، بل هم ورته وایي، ته هم ورته وایې، هغه دا جمله په خپله خوله کې رانغاړي. وایي کامرا را باز میکنیم اگر ما در افغانستان بودیم، باز که در کدام شهر بودی که من ویدیو کال میکنم باز خوشحال سادات مجبور از دون مشاره که از تنبان خدا بکشه بیادر ما بگرده جوړ شوي دي او د افغانستان قهرمانان موږ ته غله جوړ شوي دي. تاریخ په دې باندې ډېر ښه قضاوت کوي.